الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمدلله په دغه آیات باندې میس پیرایي چې میس په فرقه کې نه وي او په اتفاق سره وتلی به اتفاقی نه کی وایغه علامات نه دا چې دلته میس په روډ کې نوستي خبره دادو چې دا جنگ ویلې دی لسکیو پاور دی وی خو البته مطلب د مطالب بنیاد باندې وو دا مو خبرې وی خبره دادو چې جنگ ویلې دی جنگ ته په جنگ کې ګټه چاته دو نقصان چاته دی دلته د میر د مصروف سوتل د پورا میر یې مصروف کړي په جنوبي باندې میر یې مصروف کړي په زخمیون باندې میر یې مصروف کړي په ژړو باندې او دغه په تناظر کې امیر نه ګاټې وري هغه کا سیاسي ګاټې دي هغه کا مځکاني ګاټې دي هغه کا د میز په مځکه لوندې ګاټې دي کا پوز ګاټې دي دلته څه کوېسچن دي څه سوالونه دي چې دای ماټر ولی نو اکیرینه دای د دغه نه دغه پستر کې هویني چې آزوی د مخالف کسون نشته هم خاص مطلب ګان کیرینه دی هغه ټماټر ورولي دغه معنا دا دو چې دای دلته خالد غم د جوړولو کوشش کو چې د خلک په مختلف غمینه کې په مختلف ټینشنینه کې مصروف وي یو دا خبره سره نوٹ کې چې دا واس نشته سره د لړمونه سره د مچونه سره د مختلف وایرس سره خبره کړی وای چې تاسو پښتون چی چېستای خو د میر یو دا خوش قسمتي دوی چې منګارینا ته سره د لړمونه سره دغه سره د خبره نشي کړای دلته چې سمرا زم منډي د په دشمنات باندې تاسو پویاول کوشش کوم دلته چې کیم کسون د نشي کاروباري نه کو اغه نشي ول سره دا خبره کړی وی چې کیما نشه چې بلوچستان ته دریمي تو نشنی و کیما نشه چې خیبر پختونخوا ته دریمي تو نشنی و خو البته تو در سره کې چې کیما نشه پنجاب ته دریمي بیار بند نه سه دې پالیسی ډیره مثبت ده دته دا پته ولا کې دلازه تو سه دې په پالیسی پویا ول کوشش کوم دته دا پته ولا کې دا چې کراچي د پاکستان په انټرنیشنل دنیا کې د سرمایدارانه خال کې سرمایدار خال کې مرکز و نو د سو کړل د خپل ګټه دمره زیوته په خپل نظر کې سوتلې دي البته بدقسمتي خلک میږي چې می خپل ګټه نه پیژندلې دي او نه پیږي د دمره زیوته خپل پالیسی وکړه چې د درسو به وتاګار میکړي د کراچي غوندې د کمپنی نه ډاک بازور چې په ټوله دنیا کې په درم نمبر ستر بازور دی ستر سیټي دو پاکه بدمنی روستله چې سمره د کراچي بزنسمن خلک وي سمره د کراچي لوی خلک وي دولتمان خلک و ټول ترانسفر ش پنجاب ته دا پالیسی دی وجګړه ولادین خپل غاټه دمره په منظم طریقه سره خپل پنجاب ته انتقال کوي پدا پویاول پچار دی چې دا جنگ دای ویلې پدا پویاول پچار دی چې میروه د جنگ مخه سرنګ نسی جذباتي تقریرینه پچار نه دی میر مین دغه خلک په پالیسی باندې چې کله پوي شي نو دغه د پالیسی د روکتام کول د پروبتا سوچ شریکه تو به پالیسی دادو چې کراچي و تفسیر یور کړه کراچي لوی بزنسمن خلک لوړل پنجاب کې فیکټری ولګولې ګاټا دو د پنجاب ته لوړلا هغه کده ټیکس په شکل کې دو هغه کده بیل په شکل کې دو هغه کده مزدور په شکل کې دو هغه کده نر انکم په شکل کې د کراچي ټوټل بزنسمن خلک پنجاب ته ترانسفر شو په دوم نمبر باندې خیبر پختونخوا ته ګار مکړه آسه ها به د بي فلور ماف د لشکې دولتمان خلک لشکې پیست وی اج معاملې ګرمي مخصوصوي به دغه کې نه ده دریمي پنجاب ته د میر ډیر بکه خل تللی دي ماشاءالله خدای نر ریسور کو اپا دا وجه دریمي
چې ورته امن دی نو زه چې دلته کورډي نه لګوم دلته عربي نه لګوم دلته خو کله اپریشن وي کله ګوډ وي کله بیډ وي کله د کیکره ول وي کله فوجي وي کله سیک وي نو زه خپل بزنس پنجاب ته ټرانسفر کړ چې ورته سړی سردي خېدي د اوره سنچې دی پنجاب کې په دا وجه باندې په خیبر پختونخوا میدون یې ورته ګرم کا پنجاب ته دغه دولتمان خان لوړه ورته بزنس شروع کوم ا دې په قانون سازي پویول پچار دی دې بل قانون سازي وکړه چې په ټول نه خطرناک قانون سازي دو دا قانون سازي وکړه چې دې په آرمي کې نه قانون سازي دا کړی دو چې دې ویل چې ویس خو میر جنگینا کی کله په د انډیا په طرف باندې جګړې دي کله د افغانستان سره جګړې دي کله طالبانو سره جګړې دي کله د بدمعشونو د غلي سره جګړې دي دغه د پورا دی بل قانون سازي وکړه قانون سازي د ته شاید دا یې وکړه د خبرې د ریکارډ کولې دي د خبرې په مغزه کې د شولې دي چې تر څه پورې تو خپل قانون ساز پیژندلی نه وي چې تر څه پورې تو هغه بیموري پیژندلی نه وي داسې په ډېر ډاکټرونو باندې وګرځې کله په یوه ډله پسې تراپ وایې کله په بله ډله پسې تراپ وایې خو مین شي باندې ته هغه حاصلولی نه شې د دا قانون سازي وکړله چې په کوم ځای کې جنګ وي نو په فرنټ لاین باندې و دوه قومونه ور جګړې دا قانون جوړ کړی دی پاکستان آرمی چې یو بلوچ ریجمنٹ توجه مه غواړه بلوچ ریجمنٹ و جګړې زی ورته د بلوچ ریجمنٹ او فرنټیر کور باګه و د آرمی پولیس کې وی په خپل باندې و د ملیشیا الکاس په سیبادورینه مخکې ترقی نشي کړلای و د ملیشیا ته آرډر ورکوین کوي و د فوج الکاس وی نو چې چیرته جنگ وی آکه د بلوچ او د پاکستان جنگ دی ټوټل ملیشیا پکې مړیږي آرډر ورکوین کوي پنجابی دی د ټیپک چلاوین کوي پښتین دی اغوی کې ها نقصان پښتونه ته راوند دی بلوچ په جګړه کې د افغانستان د طالبانو سره چې پاکستان په د بخشایه په لول جګړه دو پاکه ها د ټیپک چلاوین کوي ملیشیا ول دی فرنټیر کور یا بلوچ ریجمنٹ دی او د آرډر ورکوین کوي هغه پنجوپای دی که د میجر په شکل کې دی هغه که د کرنل په شکل کې دی هغه که د بریګیډیر په شکل کې دی آرډر ورکوین کوي پنجاپای و ټیپک چلاوین کوي د افغانستان په لاین اف ډیوران باندې یو فرضي کرخه دو په دا باندې آرډر ورکوین کوي پنجاپای د ټیپک چلاوین کوي بلوچ ریجمنٹ یا فرنټیر کور چې ملیشیا ته یې میز